رښتینولي هغه نور چې هیڅکله را سره خیانت نه کوي. روژه د نور میاشت ده او یو له هغو سترو رڼاګانو څخه چې مؤمن یې له ځان سره لري رښتینولي ده. یو رښتینی زړه په سکون کې ژوند کوي او د شاوخوا خلکو باور او ډاډ ترلاسه کوي. رښتینولي یوازې له درواغو ډډه کول نه دي، بلکې د خپل رب په وړاندې مخلص او له خلکو سره صادق پاتې کېدل دي. کله چې زموږ باطن او ظاهر یو شي، ایمان مو پیاوړی کیږي. که څه هم د حقیقت ویل په هغه شیبه کې درانده وي، خو په اوږد مهال کې موږ له پښیماني او د پټو ګناهونو له دروند بار څخه ساتي. زموږ ګران پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تر نبوت وړاندې هم په ټولنه کې پر صادق یعنی رښتینی او امین یعنی امانت ساتونکی باندې مشهور وو. دا موږ ته راښیي چې د یو انسان اخلاق او چلند تر شهرت او مقام وړاندې خورا اړین دي. روژه زموږ د ژبې د روزلو لپاره یوه زرینه موقع ده. د مبالغې، بې ځایه پلمو او هغو ناسمو ژبنیو عادتونو څخه د لرې کېدو وخت دی چې زړه توروي. یو رښتینی مسلمان د الله جل جلاله په وړاندې په عزت او سرلوړۍ ولاړ وي. راځئ دا میاشت غنیمت وګڼو او د رښتینولۍ لپاره دا ګامونه پورته کړو. لیک وغږیږي خو رښتیا ووایئ. خپله ژبه یوازې د حق ویلو لپاره وکاروئ. تېروتنه ومنئ. کله چې کومه غلطي وکړئ، د پلمو پر ځای په جرأت سره خپله تېروتنه ومنئ. په خپله وعده ودرېږئ. ان که یوه وړه ژمنه هم وي، د پوره کولو لپاره یې پوره هڅه وکړئ. ای زموږ خالقه، موږ د خپلو رښتینو بندګانو په ډله کې ورګډ کړه. زموږ ژبې په رښتینولۍ او زړه په اخلاص ډک کړه او رښتینولي زموږ عادت وګرځوه. آمین.